د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ اړوند د ټرافیکو پولیسو نن د زابل ولایت په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لویه لاره باندې 2 ځایه کانټینرونه کېښودل تر څو پر دغه لویه لاره باندې د ټرافیکي پیښو مخنیوی وشي. د زابل ولایت د ټرافیکو مسؤلین وایي چې په دغو کانټینرونو کې به 15 نفره 4 ساعته خدمت کوي او پر لویه لاره به مسلسلې ګزمې روانې وي تر څو پر لویه لاره باندې د غیر قانوني کړنو مخنیوی وشي. بلې د عمومي شورا دپاره مو دا ترتیب برابر کړی دی چې یو د نوراک په سیمه کې او بل د جلدک په سیمه کې مو کنټینران ورته ایښي. دلته به پولیس ترافیک د شورا د نظم او کنټرول دپاره پکې دلته به د شورا کنټرول ترسره کیږي تر څو د حادثاتو او د پیښو مخه ونیول شي. که چیرې خلک سرغړونه کوي د توصیې وروسته بیا ورسره قانوني او اصولي چلند کیږي. د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان قاري ذبیح الله جوهر بیا وایي چې د کورنیو چارو وزارت په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند ژغورنې په موخه باندې ګړندي اقدامات کوي چې یو له هغو اقدامات څخه دا دی چې د کابل کندهار پر لویه لاره باندې د زابل په مربوطاتو کې د ټرافیکو پولیسو دپاره غرفې کېښودل سي چې دا به د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره ډېر ګټور تمام سي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ رهبري د امنیت خوندي ساتلو ترڅنګ د خلکو ژغورنې په موخه باندې اقدامات کوي چې په دې لړۍ کې نن د کابل کندهار پر لویه شاره باندې 2 چک پوینټونه فعال کړل چې په یاد چک پوینټو کې به ترافیک پولیس موظف وي او ترافیک پولیس په دې لویه لاره باندې سیارې ګزمې لري. کوم کسان چې پر دې لاره باندې ترافیکي اصول نه مراعتوي هغو ته به توصیې کیږي او د قانوني چلند به ورسره کیږي. د زابل ولایت د ټرافیکو مدیریت د مسؤلینو په وینا چې د تیر کال په پرتله د زابل ولایت په مربوطاتو کې په ټرافیکي پیښو کې 80% کموالی راغلی. اسمت الله قایل، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، زابل.